د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف چارواکي وایي له پاکستان نه په ایستل شوو افغان کډوالو کې لویه برخه ماشومان دي. د نوموړې ټولنې د ماشومانو ادارې یو چارواکي ویلي چې دغه ماشومان افغانستان ته په راتګ له ستونزو سره مخامخ دي او ځینې یې داسې وو چې له خپلو کورنیو څخه بیل شوي وو. له یاد هیواده د کډوالو د ډلهییزې ایستنې په اوج کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف چارواکي وایي په تیرو شاوخوا 8 میاشتو کې له پاکستان نه افغانستان ته د ستنو کړل شوو افغان کډوالو نږدې 2/3 برخه یې ماشومان دي. د دې ادارې رئیس د اپریل پر 21 پر خپل ایکس په یو بیان کې ډیره کړې چې د دغو ماشومانو په منځ کې 982 یې د بیرته ستنېدو په بهیر کې له خپلو کورنیو څخه بیل شوي وو خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. تاج الدین اویوال ویلي چې د 2024 زیږدیز کال له سپتمبر راهیسې له پاکستان نه 6 لکه افغان کډوال راستانه شوي. ښاغلي اویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل وروستي سفر خبر هم ورکړی او ډیره کړې ده چې هلته یې په یو دوستانه چاپیریال کې له راستنو شوو افغان ماشومانو سره لیدلي دي. افغانستان ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ چې ماشومان لري وایي د سرپناه د نشتون په ګډون د ژوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.